د نن یکشنبه ورځې لنډ او مهم خبرونه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم او د یاد وزارت د علمي مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخان له لوري ننګرهار کې د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت د التقوا خصوصي زده کړو مؤسسې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کندهار ښاروالۍ د لوري د تیلو د کیفیت د ښه والي د بیو کنټرول او عوایدو د زیاتوالي په موخه د تیلو یو پمپ پرانیستل شو. د کندوز ولایت د ساري ناروغیو په ځانګړي کندوز بستریز روغتون کې په تیرو 3 میاشتو کې 1400 ساري ناروغانو درملنه شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال نن په کابل کې د افغانستان اسلامي امارات د اقتصادي عالی شورا د مشرتابه مالی ثبات کمیټې غونډه کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارات د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل لپاره پوره ژمنتیا او اوږدمهاله پلان لري. د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدري وایي چې د معقولو پولي سیاستونو په پلي کولو سره د افغانۍ ارزښت په ښه ډول ساتل شوی. اوس مهال د افغانستان بانکي سکتور له بحراني وضعیت څخه وتلی او د پرمختګ پر لور روان دی. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست د هیواد د ټولو ګمرکونو د لاکه کنټرول او څارنې په موخه د یوې ځانګړې او پرمختللو وسایلو سنبال کنټرول خونې جوړولو د پروژې پرانیسته وکړه. د کابل امنیې قومندانۍ ویلي چې د 5مې حوزې په مربوطاتو کې 3 ښځې له کورونو څخه د غلا په تور نیول شوې چې دوسیې به یې له لومړیو څېړنو وروسته اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د کونړ پر سیند د بندونو جوړولو تخنیکي سروېګانې بشپړې شوې او په نږدې وخت کې به پر یاد سیند 2 بندونه جوړ شي. د نړیوال بانک په مالي ملاتړ نن یکشنبه د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې پر 60 کیلومتره سړک د کریډ اچولو کارونه پیل شوي دي. د ترینکوټ د هراودو او ترینکوټ کندهار جادو په ګډون د ښار کند کاپر دغه سړکونه چې د ترینکوټ ښاروالۍ په مالي لګښت او د سعادت سټار ساختماني شرکت په تخنیکي همکارۍ رغول کیږي.